د ازموینې ملي ادارې د 1404 لمریز ښوونیز کال د کانکور ازموینې پایلې اعلان کړې. عمومي کانکور عمومي اول نمره نوم سید موسی، د پلار نوم سید داود سعادت، د نیکه نوم سید باز، حاصل کړي نمرې 355.415 نتیجه کابل طبي علومو پوهنتون طب پوهنځی عمومي څانګه ولایت کابل ښوونځی خصوصی پامیر نوین. به توسط امتحان او استعدادهایی که نهفته هست اونها بروز میکنند و اونها ظاهر میشوند تا در آینده به جاها و به مقامات عالی از او استعدادها کار گرفته شود و به خاطر رشد و پرورش استعدادهاست تا اینکه او استعدادهای نهفته معلوم شود تا اونها را پرورش داده شود با مقاماتی که لازم است عالی است به اونجاها از اینا کار گرفته شود. زه د 1404 کال د کانکور و مختازو زده کوونکو ته د زړه له تله مبارکي وایم، د دوی معززو کورنیو ته مبارکي وایم، د دوی دوستانو ته مبارکي وایم او د دوی و ټوله ولایت ته مبارکي وایم او ډېر بیا په ټول افغانستان ته د دوی د برتري او د دوی د زحمتونو مبارکي وایم. واقعا د یو اوږد انتظار څخه وروسته، د زحمتونو د کوښښونو څخه وروسته نن د دوی نتیجه اعلانېږي. نو ټوله ورته په تمه دي چې آیا خپل د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوي که به نه وي. چا چې زحمتونه کښلي دي، چا چې شپې رڼې کړي دي، چا چې شپه ورځ پر ځان باندې یوه کړې وه، هغه به طبیعي خبره ده چې خپلو وهیلو ته رسېږي او الله سبحانه وتعالی دې خپلو هیلو ته ورسوي. د ازموینو د ملي ادارې سرپرست شیخ عبدالباقي حقانی د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې د کانکور د پایلو د اعلان په مراسمو کې ویل سږکال په دغه ازموینه کې له 100,000 زیاتو کسانو ګډون کړی وو چې له ډلې 50,180 کسان لوړو او نیمه لوړو زده کړو موضوع ته لار موندلې ده. په مجموع کې موږ سره چې ګډون شوی او په دې کانکور ازموینه کې 1,548 کسانو ګډون کړو، 1,548 کسانو. بیا لوړو زده کړو ته او نیمه لوړو زده کړو ته چې څومره ځوانان کامیاب شوي دي 50,180 کسان کامیاب شوي دي. موږ چې په مجموع کې ظرفیت لرو 7,015 په لوړو زده کړو کې ظرفیت لرو او 4,900 په نیمه لوړو زده کړو کې ظرفیت لرو. دا جذب بیا په دې کې چې کوم واجد شرایط دي 6,991 یعنی یو کم 9,000 واجد شرایط دي. خو د دې لپاره موږ بیا خالي سیټونه لرو 8,608 خالي سیټونه ورته لرو. دغه ځوانان کولی شي چې مثلا د دویم ځل لپاره انتخاب وکړي. ښاغلي حقانی وویل د کانکور په سږنیو ازموینو کې د تیر کال په پرتله د ګډون کوونکو شمیر 20,000 لوړ شوی او زیاته یې کړه چې دا له زده کړو سره د افغانانو د لیوالتیا ښکارندویي کوي. الحمدلله سږکال د تیر کال په نسبت باندې څه برسره 20,000 تعداد دا زیات. دا د دې خبرې دلیل چې زموږ د ځوانانو سره شوق او دلچسپي د علم شته، زموږ د ولس سره شوق او دلچسپي د علم شته چې خپلو بچو باندې علم دا زده. ښاغلي حقانی ویل دوی سږکال د لوړو زده کړو موضوع ته د 70,000 محصلانو او نیمه لوړو زده کړو موضوع ته د څه کم 40,000 محصلانو د جذبولو وړتیا لري او ډاډ یې ورکړو چې د کانکور ازموینې ټول ګډونوال به د هیواد پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موضوع ته جذب شي. د خوښۍ ځای دی چې سږکال کانکور کې چې څومره ځوانان کامیاب شوي دي په هغې کې یو بهر نه پاتې کېږي. دا به ټول الحمدلله پوهنتونونو ته جذب کېږي. دا د خوشحالۍ ځای دی.
په وروستیو څو کالونو کې د کانکور او نورو ازموینو اخیستلو په سیسټمونو کې د پام وړ پرمختګ راغلی دی چې په دغه پروسه کې ورسره د فساد مخنیوی شوی او په ازموینو کې شفافیت رامنځته شوی دی.